په دې ورځو کې یو بل بهترین عمل چې سبا کم یوم العرفه ده د عرفې روجه ده سبا ان شاء الله تعالی الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې ویني یو ورځ ده او زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د 2 کالو ګناونه په معاف کړي دي تا چانسونه وای چانسونه کله کله راځي کله په کاروبار کې کله چانسونه لګي دا کپلو ورم کله کله خلکو له چانسونه ورکي دا پیزار والا او دا باز خلک دا بوډونه لګولي چې 50% سیل 50% ډیسکاونټ خلک ورمنډه کله 50% ریټ را پریوته راځي چې فائدې تی واخلي رب العالمین تمره مهربان الله دی چې هغه موږ له بعضی موقع بعضی زینا لکه حرم او بعضی هغه اوقات لکه دا یوم العرفه شو دا عاشوري ورځ شو د غرنګا روجه شولا د غچ کم دې شپه شولا د ليله القدر شپه شو د غټ اختر ورځ په دې اجرونه الله ډېر زیات ورکوي زما محترم دا چانس نو په دې یو روجه باندې د 2 کالو ګناونه معاف دي دلته یو بل مسله چې مرګري ډېر زیات دا غي تپوس کوي زمونږ نه دا سورۃ مسلسل هغه دا چیرې په حدیث کې خود خالد ورزي د روجي نیول نه من راغلی صرف د خالد ورش څوک روجي نیسي هغه روایت کې سندن او متنن څه کلام هم شته دي پرابیانو باندې خو زه چلو اړو چې صحیح مشي کنه بل فرض خبره کو نو په دې باندې شر دا روجه اوس موږ څه کوو دا سبا د عرفه پر یو روجه ونیسو کنه مخکې ورسره ونیسو بعض ورما فتور کې یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته یو ورځ وروسته خو ځکه نشي نیولې چې وروسته ورځ خو د اختر پر ورځ روجه نه کیږي نو بیا بعضی وی چې را په دې غټ اختر کې بیا د عرفه نه یو ورځ مخکې ونیسه کده هفته په ورځ باندې عرفه راتله په دې خبره زار توی کې زما محترم دا حدیث چې کوم راغلی دی چې د هفته په ورځ د خالی په ورځ یو مثبت په دې ورځ د روجې نیول نه نبی علیہ السلام منع کړی نو د دې مقصد دا دی چې د دې هفته د ورځې د تعظیم د وجنه دا کار مکوئ چې تاسو صرف د هفته په ورځ باندې روجه نیسئ او د هفته تعظیم کوئ لکه د یهودو په شان پاتې شو دا چې اوس یوم العرفه د هفته په ورځ راغی د خالی په ورځ نو موږ دا د خالی د وجه نه نیسو دا څه د وجه نه نیسو چې نن څه ده یوم العرفه ده دا کومه خبره چې ما وکړه دا سعودي علماء هم دا فتوا لیکلي شیخ ابن عثیمین رحمه الله چې ډېر لوی فقیه و هغه دا مسله لیکلي نور علماء هم لیکلي دا چې نه دي کې صورتونه دي یو صورت دا دی چې دا کوم حدیث کې من راغلی هغه دا چې یو سړی د خالی په ورځ په دې نیت روجه نیسي چې یاره دا ډېر عظیمه ورځ ده او تعظیم یې کول غواړي دا کار خو د یهودو دی بیا دغه نبی علیہ السلام بل صحیح حدیث دی فرمایلی دی چې د جمعې ورځ روجې لپاره مه خاص کوئ چې ته د جمعې په ورځ روجه نیسي نفلي چې یاره دا ډېره عظیمه ورځ ده په بله ورځ یې نه نیسي دې نه منع راغلی یو ورځ به ورسره مخکې نیسي خامخا لکه جمعرات جمعه که او دغه د جمعې شپه تهجد له خاص کوه چې په بله شپه تهجد نه کې او د جمعې په شپه تهجد په دې نیت کې چې په دې شپه به ډېر اجر وي نه په دې شپه مره پاسه د جمعې په شپه په بله شپه کې مره پاسېږه تخصیص په د ځان نه کې چې کله موږ سره دلیل نه نو دا د خالد ورځې د روجې نه چې منع راغلی ده د نفلي روجې نه د هغې مقصد دا دی چې د خالد ورځې تعظیم دا مه کوه چې ته په دې ورځ باندې نیسې او چې کله دا یو دم د دې موافقت راغی د یوم العرفه سره نو دا موږ د دې وجه نه نیسو چې یا خالی دی یا اتوار دی یا جمعه ده یا بل موږ دې وجه نه نیسو چې نن یوم العرفه ده او ګرمین دا بعضې خلک مزدور کار وي مثلا 2 روجې به نشي نیولی چې نن هم روجه شي او سبا تکلیف به وي غریبانانو ته هر قسم خلک شته او دا یو ډېر غټ خیر دی په کال کې یو ورځ ده ډېره بهترین او د 2 کالو ګناونه پرې معاف کېږي نو د دې خیر نه موږ څوک نشو محرومولی